افغان سوداګر او متشبث ښځې وایي سره له دې چې افغان مېرمنې د سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته تر اوسه د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د عزیز ملي موبلي د فابریکې رئیس سیما عزیز طبیبي وویل چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت لامل شوی چې د ښځو اقتصادي او تجارتي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي. تجارت‌های کلان سقوط کردن، صنعت سقوط کرد. لوی تجارتونه سقوط کړی، صنعت سقوط او په کرنې کې هم پرمختګ نه دی شوی. په خواشنۍ سره باید ووایم هغه مرستې چې د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو په نامه شوي څه شوی. د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د دولت لخوا افغان میرمنو سره مرسته نه ده شوی. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې چې د لیډز په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بېلابېلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د لیډز د مؤسسې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 15% سوداګریزې او صنعتي چارې د ښځو لخوا پر مخ بیول کیږي او که زمینې ورته برابرې شي افغان متشبثې ښځې دا توان لري چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وکړي. متشبثو ښځو دا هم وویل چې نه یوازې دا چې په وروستیو کلونو کې په تجارت او صنعت کې برخه اخیستې بلکې په خپلو فابریکو او شرکتونو کې په سلګونو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړي هم دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخش حافظي له حکومته وغوښتل چې له دې ښځو سره د مرستې وکړي. کمک‌های جامعه بین‌المللي در مورد توانبخشی زنان د ښځو د توانایي د لوړولو په لاره کې د نړیوال ټولنې ډیره مرسته بې ځایه تللې ده. زه له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه هیله کوم چې په بودیجه کې متشبثو ښځو سره مرستې هم ځای کړي او که په دې برخه کې بهرنۍ مرستې کیږي هغه دې هم وڅاري. د افغانستان جمهوریت ریاست د متشبثو ښځو ستونزې مني، خو وایي چې د دوی د فعالیتونو د پراختیا لپاره ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي. د متشبثو ښځو نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 19مه د نړۍ په شاوخوا 140 هیوادونو کې نمانځل کیږي. متشبثو ښځو هیله وکړه چې د دوی غوښتنې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او مسؤلین دې په حق له اقدام وکړي.